د ابراهیم صافی یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن د برېتانیا د لندن په یوه څنډه کې د افغانانو خپل منځي فاینل لوبه یا پایلوبه ده. په همدې درته غږیږو، ټاس باچول کیږي، ګورو چې څوک ټاس ګټي. نو دغه لوبه تر ډیره خوندوره بریښي ځکه زموږ او ستاسو ټول پکې خپل افغانان دي. راځئ دغه لوبه راسره له نږدې وګورئ. لومړی خو به ټاس وګورو چې څوک یې ګټي او کوم ټیم لومړی بیټینګ کوي او کوم ټیم توپ اچونه کوي. هغه په همدې خپرونه کې یا په دې پروګرام کې راسره کتلی شئ. نو اوس دوی سره ټاس اچوي، ګورو چې څوک یې ګټي. تاسو مو وګټئ، لومړی تاسو بیټینګ کوئ، تاسو بالینګ تاسو کوئ. د سره له دې چې تاسو وګټئ، تاسو د بالینګ پرېکړه وکړئ. دا وکټ ته چې تاسو د سره وګورئ الیکشن لامدا دی موږ کوشش کوو چې هغه د فائدہ واخلو د خیر سره. او دا چې وکټ ده چې پس نورم د خیر سره فلټ کیږي. نو زه هم چې اني ټارګټ از ګډ ټارګټ ده. موږ کوشش کوو چې یو ټارګټ ته برابر کو. بسم الله الرحمن الرحیم. محب الله راخیلم د افغانستان ملي ټیم په خانه لوبغاړی او فلال په لندن کې د لوبېږم او د یاران د ټیم کپتان هم. ټاس مخالف ټیم وګټلو، هغوی موږ ته بیټینګ راکړو. ما که ټاس ګټلی ما بیټینګ کولو، نو ما ته مشکل نشته. نو انشاءالله کوشش کوو چې ښه ټارګټ ورکړو. دلته له افغانستانه لرې په برېتانیا کې ملي سرود غږول کیږي او همدا ځوانان ټول ورته منظم ولاړ دي. لکه څنګه چې مې وړاندې وویل، د یاران او دوستخیل د ټیمونو ترمنځ لوبه عملاً پیل شوه. ګورو چې کم ټیم ښه لوبیږي او څوک دغه لوبه ګټي. تر پایه راسره اوسئ. That's the ball. That's the line and line. You always want as a bowler. And the batsman is always going to struggle with this line. Action now. Aggression. Dwada pake pakar di. Oh, that's a ball pa hawa ke. Oh, दूसरे कट ज़्यादा उड़ी. दस्तुखेल यूनाइटेड का ज़बी सुल्तान हम मैदान बाहर की गई. دا کیسره تصورانه غوندې ښکاري. ذبی سلطان به نو تمې ډېرې وې ځکه په روان ټورنمنټ کې ون آف د بیسټ لوبغاړی دی په بالینګ او بیټینګ دواړو کې ښه ځلېدلی و. خو نن یې لکه چې ورځ نه وه. نن ورځ لکه چې خرابه ده. د عزت الله دولتزي کوچنی ورور د هغه هم د خپل وخت ښه بالر و. یوه چټکه منډه او مس فیلډینګ دلته کېږي د مومن سدوزي لخوا. لوبه لا هم روانه ده. د یارانو ټیم 230 ټارګټ ورکوي. اوس د دوستخیلو په نوم د ټیم هغوی بیټینګ کوي. دلته زیات شمیر افغانان هم راغلي دي تر څو دغه لوبغاړي وهڅوي او هم د خوښۍ شیبې وشمیري. واصل وصال کېدای شي تاسو یې له غږ او څېرې سره یې اشنا اوسېږئ، هغه دلته تبصره کوي. نو هر چا چې لوبه وګټله دا جامونه به د هغوی یعنې دا به هغوی ترلاسه کوي. شارټ اف د ډے ندیم اشرف وهلی دا مهمه خبره ده چې د ده په اړه کولی شو ځکه تر ټولو غټه شپږیزه ممکن شاوخوا 90 متره به وه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې نظیر حلیمي ده. یو د لندن اوسیدونکی یاستو او د کرکټ ډېر زیات مینهوال یاستو او د شمال لندن راغلی یو او ډېر زیات خوشحاله یو چې په داسې سټیج کې افغانان راځي لوبیږي. د افغانانو خپله لیګ ده او پایلوبې ته هم فاینل ته هم افغانان وتلي دي او ډېر زیات خوشحاله یو ځکه ملي سرود هم واورېده، ډېر زیات خوند هم دنه واخیسته او که هر ټیم یې ګټي زموږ په ګټه باندې ده او ستر مشهوره پلیران هم راغلي دي د ملي ټیم د انډر 19 او ډېر زیات خوشحاله یو چې په داسې سټیج کې موږ دا خلک وینو.
مننه کوو هر هغه څوک چې د کرکټ سپورټ ملاتړ کوي موږ یې قدردانۍ کوو په لندن کې د کرکټ داسې یو ماحول جوړول واقعا د خوشحالۍ خبره ده افغان کمیونټي په انګلند کې د افغانانو لپاره کوشش کوي چې ښه فرصتونه او ښې زمینې برابرې کړي د کرکټ په ترو باندې خلکو کې یونیټي یا اتفاق راولي خپل ارزښتونه او ملي مسایل تر راتلونکي او نوي نسل ته ورسوي सारा दीवार ऊपर पूरा कर दो بالاخره لوبه پای ته ورسېده د یارانو ټیم لوبه وګټله خو د سوخیلو ټیم د ټولو لوبغاړو لاس ورکولو سره دواوې منډې وکړلې دلته د ځینو لوبغاړو سره هم غږیږو د دوی د ټیم له مشرانو سره هم غږیږو چې لوبه څه ډول وه کمې تېروتنې وي او کم څه و چې دوی دغه لوبه وګټله راځئ لومړی به د سوخیلو ټیم له کپټان سره وغږیږو چې کومې تېروتنې وي او څه ډول دغه لوبه دوی ونه توانل چې بریا ترلاسه کړي اول خو بیا هم سلامونه وعلیکم السلام په تیر ځل مو نوم راته نه واخیستی نوم هم راته پژمان صاحب که راته ووایې لوبه څه کمې تېروتنې وي ولې مو لوبه بایلله والا تارګټ خو چې ما څنګه درته ویله په ویکټ باندې کېده څنګه چې هغوی کولی شو موږ هم کولی شو په دې ویکټ باندې موږ درته ویل چې موږ 300 هم کړي دي هغوی زبردسته بالینګ وکړه زموږ پلیران یو څو لوی شاټ ووهل اول بال باندې چې تا ویکټه لاړ شي نو دا یو ډېر غټ کمبیک د هغوی په دوم بال لاړه خو هغوی ښه یو پارټنرشپ وکړو زموږ هماغلته غلطي شوله چې موږ پارټنرشپ جوړ نه کړه او پلیران لږ زره اټیکینګ لوبه یې وکړه نو هغې کې خپله ویکټ یې ورکړې په دې باندې چې سکور غټ ټارګټ نه و دومره او که ورته وګورې شپږ رنزه پر اوفر پکار ول او غټ ټارګټ نه و چې یو پارټنرشپ شو یو خواته شمال هم و هغه ایزیلی خلکو ټارګټ کولی شو خو بس خبره داسې و چې بس موږ خپل غلطۍ څخه او ما په خیال باندې موږ پلیرانو لږ زره پرشر واخیسته په هغې باندې موږ را گیم بیه کوو لوبه خو بایلل او ګټل دواړه لري ستاسې تېروتنه دا وه چې یعنې پارټنرشپ هم جوړ نه شو پارټنرشپ ونه سو موږ داسې یو وخت رانغی چې موږ یو 30 یا 40 رنز پارټنرشپ وکړو څنګه چې هغوی وکړه هغوی 2-3 پارټنرشپ په بلډ کړل او اخره کې ښه انډینګ هم وکړه د ټیلنډرانو ورته ښه بیټینګ وکړه ښه فینش هم وکړه نو په هغې حساب باندې موږ سکور سره ډېر خوشحاله وو 238 زبردست سکور په دې هغه باندې خو بس موږ دا غلطي وکړه چې موږ بس پارټنرشپ یې ونه کړې او موږ لږ ویکټ یې زر ورکړې او بیا افکورس هغوی سره
شفیق الله غفاري مو کوم چې افغانستان انډر 19 هم لوبغاړی تیر شوی ده او ډېر ښه بالینګ یې وکړه، هغه هم ښه بیټینګ هم وکړه. نو موږ کولی شو چې دا نور بالران د دوی ټارګېټ کړو په دې لحاظ چې ما خپل هلته بیټینګ وکړو، ورنه نه ډېر زه خپله ولاړم ایز کپټن، خو ویکټ یې هیڅ هم نه ول او بغیر د غفاري د بالینګ د هغه نه نور بالونه غوڼ سیده ول، خو موږ خپل لوز شاټونه ول، نو دغه وجه وله چې موږ بس کامیابي ترلاسه نه کړه. راځه د راتلونکو سلامات اوسئ، ډېره مهرباني او موږ بیا هم خوشحاله یو چې یارانو ډېر یو ښه ګیم وکړه، زبردسته ګیم یې وکړه، موږ ورته ډېره مبارکي هم وایو او په دې خوشحاله یو چې افغان ټیم ده او مخکې لاړه او الله دې خیره پېښ کړي. انشاءالله نیکسټ ایئر پاتې T20 هم پاتې T10 هم پاتې کوشش وکړو چې هغه ترلاسه کړو انشاءالله. ډېره زیاته مننه کور ودان. نو درنو لیدونکو زه د یاران ټیم له لوبغاړو سره او د هغوی د کپټان سره هم خبرې کوو. هغوی هلته وړاندې ناست دي، لاړ به شو د هغوی سره به هم خبرې وکړو. دغه لوبه چې د لندن ته څیرمه دلته جوړه شوې وه، یعنی زیات شمیر افغانان یې لیدلو ته هم راغلي وو. زه د دغه ټیم له کپټان سره غږیږو، تاسې را سره اوسئ، له ده هم خبرې اورو چې کوم څه و چې دوی دغه لوبه وګټله او د مقابل لوري د ټیم کومې تېروتنې وې چې دوی ته یې دا چانس ورکړ تر څو لوبه خپل په نوم باندې کړي. نو د هغه سره دلته خبرې کوو. نو دوی په خپل منځ کې سره دلته سلام مشورې کوي. نو د یاران ټیم له کپټان سره غږیږو، له هغه یې اورو چې لوبه یې وګټله. السلام علیکم. جوړه بیا هم ډېره زیات درته مبارک وي. څه کومو تخنیکونو تاسې وکارول تر څو دغه بریا خپله کړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټول د سلامونه. څرنګه شروع کې چې ما ویلي که موږ ټاس ګټلی وو موږ بیټینګ کولو، ځکه د وکټه پسه سخته وه او دومره اسانه نه و لوبول. نو موږ چې اول بیټینګ وکړو الحمدلله 240 رنز مو ډېر ښه رنز و. نو زه پوهیم چې دا ډیفینډ کول ډېر سخت دي، مطلب چیز کول یې سخت دي، ځکه زموږ بالینګ په مطابق چیز کول دا ډېر سخت و. نو الحمدلله ټول هلکانو ښه بالینګ وکړو او وکټه چې رقم وکړه همغه مطابق دوی بالینګ وکړو فیلډ مطابق. نو الحمدلله میچ موږ ګټلو. د مقابل لوري هغه څه و، هغه د ضعف نقطه یې څه وه؟ او د هغوی دومره و چې څلوېښت اوور ته لاړ نه لرل، هغوی ډېر تیز کرکټ وکړو. ټولو بیټسمینان یې شروع هغه کوم ټاپ اورډران چې هغوی ټولو هیټینګ کولو وهلې وکړه. نو دوی که په ارامه لوبېدلي وای دوی کولی شو چې زموږ سکور نږدې شوي وای، خو دوی ډېر تیزه لوبه وکړه، پریشر کې راغلل. کرکټ داسې یو شی ده چې چا پریشر هینډل کړو او چا چې ښه بالینګ بیټینګ په پریشر کې وکړو همغه میچ ګټي. نو هغوی ټول پریشر کې وو، هغوی 240 سوچ کې وو چې سکور به زیات وي، نو ځکه چیز ته لاړل، هغه هیټینګ ته لاړل. نو همغه و چې خپل وکټ د لاسه ورکړې، بیا موږ میچ وګټلو. او مین اف د میچ څوک شو، د لوبې غوره لوبغاړی؟ مین اف د میچ دا به د ټورنمنټ ارګنایزران ډیسایډ کوي، خو زما په نظر شوکت ښه بالینګ وکړو، زکیم ښه بیټینګ وکړو او بعضې نور غفاري هم ښه بیټینګ وکړو، ډاکټر هم ډېر ښه بیټینګ وکړو، مومن. نو دا به ټورنمنټ والے ډیسایډ کړي، خو شوکت زما په نظر ښه بالینګ وکړو، 15 اوټ کړو، دا ډیزرف کوي چې مین اف د میچ وي. یعنې ستاسې د میچ هغه د ټیم و که د هغوی د ټیم؟ زموږ د ټیم او 15 اوټ کړو. ډېره زیاته مننه. ډېر مننه. بیا دې هم بریا مبارک وي. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې لندن ته څیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې مو تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې هغې مو په لوی رب سپارم. السلام علیکم.